نو ما دا ویل چې څلورمه میاشت چې دا د 2023 کال دا به د افغانستان کې د جنگ خبرې کیږي یا خدای نخواسته جنگ به دا کیږي. اول زه د جنگ دومره خلاف یم چې ما دا څومره مبارزه تاسې وګورئ، ما به هېڅکله دا نه ویلي چې یاره چې د اشرف غني د جمهوریت وخت هم ما دا نه دي ویلي چې یاره تاسې راشئ او جنګ وکړئ، یا مې دا اوسني چارواکي چې دې ته ویل چې جنګ وکړئ. ما همیشه د دغه اعتراضونه انتقادونه یا نیوکې کومه په دواړو په جمهوریت کې مې کړي او په اوسني وانه زما انتقادونه شته، خو زموږ حق دی، موږ تاسو الله دا حق راکړی چې سالم نیوکې او دغه په اصلاح په خاطر ونه وکړو. خو زه دا وایم چې دا کم د پخواني جمهوریت جنرالان او کم نظامیان په خارج کې پراته دي، اول ورځ غونډه وه، خوشحال سادات صاحب همداسې هغه سمي سادات او نور ورسره وو. زه یو خبره کومه چې اوسنی نظام هېڅکله دې نشي د منځه وړی تر هغې پورې چې خارجیان ورسره کومک ونه کړي. ګورئ دلته چې دا 50 کاله څومره زموږ او ستاسې نظامونه راغلي او چپه شوي دي او جوړ شوي، دا خارجیانو چپه کړي. نو د دغه خلکو د پخواني د حکومت که هغه جنګ سالاران وي، که هغه زموږ تاسې د نظامیان وي د افغانستان پخواني د اشرف غني صاحب د وخت، دا نشي کولی چې دغه موجوده نظام چې د مولوي صاحبانو دی د منځه ویسي، د دې خپله زور نه رسي. هو که چېرته خارجیانو مداخله وکړه نو بیا امکان دی چې ډېر زر دغه نظام د منځه لاړ شي. ځکه زه همیشه یو خبره کوم، ګورئ موږ او تاسې جذباتي خلک یو، که چېرته 10 زره جنګي خلک او دو جنگي تیاری، 10 زره جنگي خلک او 2 جنگي تیاری پیدا شي، آیا د حکومت ساتلی شي؟ نشي ساتلی، دی به ځي. خو زه یو خبره کوم چې دغه پخواني نظام والا ته هم دا پیغام پرېږدم او د اوسني دغه ته هم پرېږدم. ښه دا نن ته رالې د خارج نه بیا رالې سې مهربانه خارجیان هم درسره راله، کومک هم درسره وکړو، نظامي ډګرګر څه تا د اوسنی نظام ختم کړو. آیا دا د حل لاره ده؟ آیا په دې باندې موږ کوم حل ته رسیږو؟ آیا موږ افغانستان په دې جوړولی شو؟ نو موږ به همدا به موږ ټول عمر به همدا کار کوو چې راپاسېږو به یو چپه کوي بل به بل چپه کوي. یعنې په دې منځ کې کومه لاره شته د حل لاره؟ یعنې دغه اوسنی نظام چې دی ډېرې نیمګړتیا به لري. زه په ډېرې نیوکې کومه، زما دا ویډیوګانې ټولې په دغه نیټ باندې پرتې دي، لایفونه مې شته دی، په ټیک ټاک کې دا هر څه شته دی. خو زه دا وایم چې د جنګ لاره ګوره دا زموږ په ګټه نه دی، زما افغانان ورونو یا پخواني نظامیان وي یا موجوده چارواکو د افغانستان. ګورئ دلته چې موږ ته ټوپک څوک راکوي، ټوپک هم پردی دی، پیسې چې څوک راکوي پیسې هم پردي دي، صرف زموږ وجود پکې استعمالېږي دا 50 کاله. تا په ما وژني او ما په تا وژني. نو د چېرته ګورئ چې او زه پوهېږم چې ګوره دلته دسیسې روانې دي، خارجیان مداخله کوي، په ظاهره وایي چې موږ په افغانستان کې نوره مداخله نه کوو. یعنې تاسې یقین وکړئ چې زه درته په ګرنټۍ یو داسې خبره راته کومه چې تاسې کېدای شي دا خبره تاسو ته چا نه کړي او دا خبره نوټ کړئ، دا خبره شیر کړئ. دلته پخواني بعضې نظامیان د ټول نه ښیم، بعضې نظامیانو ته اوس هم که هغه په امریکا کې اوسېږي، که په برطانیه کې اوسېږي، که په جرمني کې اوسېږي، که په فرانسه کې اوسېږي، که په هالند کې اوسېږي، که د دنیا په هر کونج کې اوسېږي، هغه ته تنخوا راځي په ډالرو باندې. یعنې څه مطلب څه دی؟ ولې ډالر باندې تنخوا ورته راځي؟ څه شي دپاره راځي؟ د دې دپاره چې ساتلي دي چې دا آینده کې د افغانستان دپاره یو سرخوږی جوړ کړي. کېدای شي زموږ ملا صاحبان دا زما خبره چې ادي وایي چې یاره دا ته څه شی خبره کوي، خو دا خبره حقیقت ده. که نړیوال وغواړي نړیوال، نو زمونږ ته خطر هم پېښولی شي. د خدای دپاره افغانستان بس دی، نور دغه وینو د دغه کونډ یتیمان دغه نه نور موږ ستړي وو، بس نور دا د جنګ خبرې مه کوئ. ورونو په جنګ باندې زموږ مشکل نه حل کېږي. 50 کاله وشو موږ جنګونه کوو، موږ څه شی وکړه؟ خپل ورونه هم تباه کړه، خپل خلک هم تباه کړه، خپل ملک هم تباه کړو. نړیوال به موږ ته وایي ولې موږ خپل عقل او شعور نه لرو؟ او الله تعالی دې دغه اوسني واکداران دي، ملا صاحب غونډه دا لوه کاسه ځان ته ایښې ده، وایي چې مینځانمار ټوله زما، الله دې دا اصلاح کړي، الله دې دا ملي کړي، الله دې وکړي چې دې دا د جنکو مکتبونه، دا ملي بیرغ، ملي سرود کار اخلي کار ته نه په هر ځای کې ملا صاحب کې ناستې پاره چوکۍ وانسې مهربانه او دغه کوي، دغه ځوانانو غم وخوري، دغه خلکو غم وخوري چې دغه په څه شی کې ګیدان دی. نو خبره دا ده چې افغانان ورونو بیا د خدای پاک په افغانستان کې جنگ نه راولي. که خدای نه خواسته جنگ راغی، تاسې یقین وکړئ چې بیا به ډېره زیاته تباهي او بربادي کېږي. او نړیوال ناستې دي ته ګوره، تاسې یقین وکړئ که نن یو ولس خدای نه خواسته یو ولسوالي یا یو ولایت د پخواني نظامیانو ته په لاس کې ورغی یا دغه ورغی، ته به وګورئ چې دلته به بیا څه کېږي. بیا به هغه شان دغه څنګه چې د اشرف غني صاحب په حکومت کې ولایتونه سقوط کېده. خو موږ د خپله د اشرف غني صاحب د جمهوریت یو فالوور یا د هغې مینوال یا د هغې همکار یا د هغې د نظریې سره، خو زه په افغانستان کې هېڅکله چې هر څومره د جمهوریت تېر شم، هر څومره دغه شم، زه په افغانستان کې جنګ نه غواړم. زه خپلې خویندې مې نو به دغه کومه، ځکه ما ته معلومات دی چې زه ستنه هم نشم جوړولی. ستنه تاسې بل ورځ وکته یو دغه راغلی، یو انټرویو راغلی ده، یو دغه دی د دې اوسني نظام فکر کوم د حقاني سره تعلق ساتي، هغې یو انټرویو ده، هغه وایي چې موږ چې دی موږ خو دا خودکش او واسکټونه موږ ته پاکستان ټریننګ راکوو. هغه الهي نصرت هم ختم شو، وم کته چې الهي نصرت څه شو، خو پاکستاني نصرت وکړه.
نو دا ګوره دا مخکې دغه پاکستان کې د مجاهدینو دغه ټول به د ټول نړۍ به سره کومک کوو ټول نړۍ وسره ولاړه دلته په خپل سر باندې جنگ نه کیږي تر هغه پورې چې تاسو نه بل ملک نه تړلې هم کا هغه خپل انټرویو خپل دا موږ چې دا ویلي چې بل چا به دا خبره کوله چې تاسو سره پاکستان کومک کوي دی به نه موږ سره پاکستان کومک نه کوي موږ سره الهي نصرت خپل انټرویو دا خپل دغه وي چې موږ ته پاکستان نظامیانو چې دی ټریننګ راکوه موږ امریکایان په افغانستان کې وجل او سوال دا دی موږ ګوره همیشه دا کوو چې امریکا په پاکستان کې اډیلر ودی او خودکش هلته ټریننګ کېده او د خلک د دې مراسم د خولې خبره نو د امریکایانو ته معلومات نه وو نو دوی بیا ولې په هلمند باندې بمباري کوله دوی ولې په قندهار بمباري کوله دوی ولې په ننګرهار بمباري کوله دوی ولې په خوست بمباري کوله ولې په زموږ وطن د بمباریانو تباه او برباد کوله ولې زموږ ماشومان شهیدان په مدرسو او په جوماتونو په ودونو باندې بمباري وکړه په زور یې زه مجبور کړم چې د دې مقابل کې د ټوپک راوالم خو دغه ځای خو هلته وکنه ټریننګ سنټرونه خو هلته وکنه نو تا ولې هغه نشته چې تا را دلته بې ګناه افغانان شهیدانول بې ګناه دغه کول خو ګورې دا یو دسیسه وه اوس پاکستان د امریکې په بټنه کینی او پاسي مګر په هماغه پاکستان کې د امریکې په خلاف باندې دغه کوي ولې امریکې ته معلومات نه دی ولې دا ورته معلومات نشي زمونږ خلکو ته معلومات دي خوشحال سادات ته معلومات دي نور خلکو ته معلومات امریکې ته معلومات نه دی خو دا ګوره دا موږ سره قصدن دا کار وشو چې زما کور یې بمبار کړو اوس ته زما کور بمبار کړي زما د فامیل 3 4 5 کسان ووژني خو زه مجبور یم که پاکستان وي هم ورته ورځم د هغې نه کومک اخلم او که یهود وي هم د هغې نه کومک اخلم ستا په مقابل کې جنګېږم که نه بیا خو زه حق لرم مګر همدای ما سره قصدن وکړو چې زه یې راوچت کړم سم د افغانستان سیمې رمانه په زور د خلکو کورونو ته لاړه مشکلات یې جوړ کړه ټولې خبرې شته بعضې خلک په دې شي نو پردې اچي زه پې پردې نه اچوم ما مخکې دا خبرې کړي نه یې ولا کې د دې اوسني نظام دپاره کوم نه ولا کې ورته لابي کومه دا خبرې ما زه هغه سړی یم هغه چې یقین وکړي چې ما په هره بمبارۍ چې افغانستان کې شوې د امریکایانو کړې ما پې هغه اوچت کړی هر ظلم چې شوی ما پې ویډیو یا ویډیوګانې کړي دي هغه ټول زما په نیټ کې په دغه کې پرتې دي په یوټیوب چینل کې زه د چا دپاره دغه نه کوم خو خبره دا ده چې افغانان ورونو د خدای په لحاظ باندې که پخواني نظامیان هستئ که اوسني دغه واکداران د خدای دپاره درمیانه لاره راوباسئ د جنګ طرف ته مه ځئ جنګ زموږ ګټه موږ ته نه لري او خدای ناستک دا ځل که جنګ ونښتو دا جنګ به بیا هغه شان دي جنګ نه وي لکه د اشرف غني صاحب په شان دي حکومت دا ځل به خدای نخواسته ډېر زیاته وینه تویږي د افغانانو بې ګناه زموږ ستاسې افغانان به تباه کېږي بربادېږي ځوانان به ذلیله کېږي چې دغه اوس په اروپا او په نورو ځایونو کې منډې او ترړې وایي نو دغه زما همدغه نظر وکړو چې دا پخواني کوم نظامیان چې راوچت شوي دي د دې شاته خامخا څوک شته دی خامخا څوک د دې شاته ولاړ دي او زه د دوو کارونو دا چغې وم چې 40 ساعته په دې باندې کار روان دی چې دغه اوسنی نظام سره رقم چپه کړي او دا اوسني نظام ته څنګه سردردي پیدا کړي زه یو عادي سړی یم یعنې ما سره یا بل سره رابطې کېږي چېرې دوی خپل هغه دغه برابروي خپل ګروپونه برابروي خو ما قسم خوړی دی چې زه نه د یو ګروپ سره د یو تنظیم سره تعلق نه لرم زه صرف د الله د رضا لپاره د افغانستان ولس لپاره دلته خپل یو غږ اوچتوم یو مبارزه کومه د جنګ خلاف د سولې سړی د یووالي زما د ټولې برنامې الحمدلله پرتې دي او ما ویلي دي چې تر څو پورې موږ د دې پنجاب علاج نه کړی هېڅکله په افغانستان کې سوله نشي راتلی ځکه دسیسې یو دغه دا جوړ